ګرانو کتونکو کو د دې کہانی اولنې حصہ تاسو نه کتلې نه لینک په ډسکرپشن کې موجود دی کنه دا کہانی بس تاسو په سمجھ کې بالکل ناراضي چې څنګه په بلبو په یو داسې میشن باندې اوزي چې هغه څه ناممکن غونته یا به په دې کې د بلبو سرزي او یا به بلبو خپل د بوناګانو مرګرو سره خپل خزانه د ډریګن نه واخلي راځي دا کہانی تر اخره پورې وګورئ که کہانی د باندې خو لګي تاسو نه ریکوست دا ویډیو لایک دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ بیل آیکن در سره آن کړئ چې ردی کہانی درېمه حصہ تاسو ته په ټیم باندې میلاو شي دو لګ او خيار شي او درانه طرف ته غلي راشي دا یو درې غټ ایوانان ناسي هغه دا ګوړې چې کم دی خپل خوراکه جوړي تیزه کې بلبو د ګوړې رسۍ کولاوي خدا رسۍ نه کولاويږي ډېر دی ادمخور په بیلټ باندې برخېږي خو ادمخور راونسي او منځ ته راغزار کی پدې ځکه بلبو چې څنګه تختي ادمخوران دی راټینګ کی پدې ځکه بوناګان راشي او دار دی ادمخورو سره په جګړه باندې ورشي خدا ډېر زیات غټ ادمخوران وي خو پدې ځکه دا بوناګان چې کم وي دا هم د دونه کم نوي دو بلبو راټینګ کی او د مز باندې شلي دته وای خپل اتیار غزار کوي کنه دا بلبو دلا پدې ځکه سیرو په مز باندې تو د خپل اتیار غزار کې او آر تسلیم کې پدې ځکه د ادم خوران چې کم دی دا ګوړې پرې دی او دا بوناګان راټینګ کې او دا په اور باندې پخای پدې ځکه بلبو د ادم خوران په خبرو کې بل طرف ته ډمبلډور چې کم وی اغه راغلی وي او د صرف تنور انتظار کوي په دغه ځای کې نور راوخیږي او ډمبلډور دا غر ګټه ماته کې پدې ادم خوران باندې چې څنګه نور ولګي دا ټول د ګټي شي ولې چې دونور ته نشي اشاره دی پدې ځکه ډمبلډور دا ټول آزاد کی پدې ځکه ډمبلډور ته د خطرې احساس وشي د تورین ته وایي چې خطر زمونږ ډیره نږدې را روانه ده د دې نه بعد د ادم خورانو د غار ته ورننوزي په هغه کې هر طرف ته دنیا سونه پرتوي په دغه ځای کې دا ډمبلډور چې کوم دی یو تلوار راواخلي او دا تلوار دی بلبو لور کې دته وای کوستا خواته څه خطر وي یا ادم خوران وي نو دا تلوار به چمکاوي دا شروع شي د دې نه بعد په دو باندې څه आवाज ولګي دا ټول په دقه کې ځان او خيار کې او تیار ودرېږي هغه بل څوک نه وي بلکې هغه جادوګر ریډګاس وي هغه په دې ډمبلډور پسې راشي او دته د دې کالي شکتی په باره کې اطلاع کوي چې دا سه یو کالا شکتی وا او زه د هغه ختمولو لتلم خو هغه شکتی دومره طاقتور ده چې هغه مړه چې کم پراته وي په قبر کې هغه خپل خواته راپاسي او راولي او د غمړو په ما باندې عمله وکړه ما په ډېره مشکلات ځان بچ کو ما یو تور سایه ولیدا خو زه د اغازینا ډېر په تیزی سره راوتښتېدم ډمبلډور لا په تیزه کې یو تلوار عمر کې چې په دې تلوار په ما عمله شو په دې ځکه آرکس ادم خوران راشي او د ادم خور بیړیه چې کم دا مړ کې دوی ته پته ولګي چې دا بیړیه چې کم دي دا د آرکس بیړیه‌ګان دي یعنی په منګ باندې آرکس نظر ساتي په دې ځکه ګندال چې دا څومره بیړیاګان دي دا ټول په خپل ځان پسې شاته ولګي دي په خپل سلاټ باندې کینی او دا ټول بیړیاګان په د پسې ولګي شاته نه ته دا جادوګران او دا بوناګان ټول د قزینه ځان وباسي په دې ځکه دا اول چې کم دي دا د ریډګاس شپیچکای او بل طرف ته ډمبلډور دا بوناګان د غر نشاته بوزي او دو پسه طریقه د آلکس نزان بچکی او یو آلکس باندې د بوناګانو سمایل ولګي او د په دو پسې شاته لاړ شي دو دا یو غر نشاته پټ شي او په دغه ځای کې آلکس دو ویني خدا بوناګان په غزارو کې او د آلکس مړکی او دا آلکس ډیره غټه چغه وهي او دا आवाज په د نور آلکس باندې ولګي هغه په دو پسې شاته راشي بل طرف ته ډمبلډور دو پته ځای سره د یو غر طرف ته ځغلي دا بوناګان چارو طرف نه دورا گیر کې په دې ځکه بوناګان هم د دو سره جنگ د لپاره تیار شي خو ډمبلډور په دغه ځای کې یو غر نه یو ټوکړه لري او دوی ته وایي چې په موږ پسې شاته راځي دوی د غر ته ښکته ورکوشي خو په دغه ځای کې ایل پراشي د دوی مدد لپاره او دوی د آرک په تیرونو اولې د دغه ځای نه وزغلي په دې ځای کې ښکته تورین ته پته ولګي چې موږ د ایل علاقې ته راغلیو د په ډمبلډور باندې ډیر زیات غوسه شي ولې چې د ایل ته د هغه سردار علاقه وی چې په کم ټیم کې تیرېدنې کا د دونه مدد غوښتلو او دا ایل پولا مدد نو کړي بلکې دوی د غزنه د نظر انداز کړي او د تلی او د ډریګن د محل تبا کړي ایل پراجا ټندر کو د دو مدد کړي په هغه ټیم کې نو کې د شي چې د قلا بچوا او در ډمبلډور سره قلعه طرف ته دن راشي په دې ځکه د ایل چې کمبل
راجاوي ریډ اولنوس هغه د آلک په باره کې دته پته ولګي نو دی وویل چې آلک راوتی دي نو د دې مطلب دا دی چې هغه څه ډېر غټ په پروګرام باندې راوتلی دي. په دې ځای کې ډمبلډور د تور ته اشاره وکړي چې دله نقشه ورکا دی چې دله نقشه ورکړي دا نقشه دی د سپوږمۍ مخې ته کېدي په دې چې څه لیکلي دی په هغې باندې پوه شي او د بوناګانو ته ووایي ده ته ووایي چې لږ وخت بعد د کیلې چې کومه دروازه ده هغه به کولاو شي او تاسو د سورنګ په ذریعه د کیلې ته واپس دننه تللی شئ. د کوم مقصد لپاره تاسو خپل کیلې ته ځئ دلته موږ ته د جوس چې کوم سردار وي هغه وښایي هغه ته د خپل چې کومې چمچې وي ده ورته د بوناګانو په باره کې خبرې وکړي. دې ځای کې دوست چې کوم وي دی ډېر زیات غوسه شي او دی یو الچ قطع غزار کې دوی ته ووایي چې تاسو بوناګانو نه یو ځل بیا شکست وخوړو او دی پسې خپل پوره پوج بیا راولېږي. بل طرف ته موږ ته د جادوګرانو مشره لیډي ګریډي په دې ځای کې ورته ډمبلډور ووایي چې د دنیا انت قریب دی. په دې ځای کې بیا موږ ته یو بل جادوګر وښایي چې د سورون نوم وي دی په ډمبلډور باندې یقین نه کوي. ډمبلډور ورته ووایي چې موږ له د دې اورس خلاف مقابله کول دي. بل ځای کې دا لیډي ګریډي چې کوم ده دا په دې ډمبلډور باندې یقین کوي او دا خپل د زړه په طریقې سره د ډمبلډور سره خبره کوي. دا ډمبلډور ته ووایي چې بوناګان د دې محل نه وتلی دي او هغه چې په نقشه کې څه هغه په هغې پوه شو هغه د دې د وجې ستا نه لاړل. دې ځای کې موږ ته بوناګان وښایي چې د غرونو په سفر باندې روان وي. لږ ساعت بعد دلته باران وشي او د غر نه بیلبو ښکته خویږي خو دا بوناګان دا بیلبو واپس راچوت کړي. د دې نه بعد چې موږ ته وښایي یو دوه جاینټ وي هغه په یو بل باندې ګټې غزاري. دی په کم غر باندې ولاړ وي هغه هم یو جاینټ وي او دی هم د دې بل جاینټ سره په مقابله باندې ورشي. په دې ځای کې دو په څه مشکله باندې ځان د دې ځای نه وباسي خو یو ځل په دې ځای کې بیلبو چې کم وي هغه دوباره بیا وښویږي. په دې ځای کې دو بیا بیلبو بچ کې خو په دې ځای کې دا تور سوچو کې چې بیلبو زمونږ سره اسې یو پالتو موره ده ولې چې دی زمونږ د کار نه دی او رده د وجې موږ ته په هر ځای کې مصیبت راځي. بیلبو د دې ځای نه د تلو کوشش کوي خو په دې ځای کې د په یو غار باندې ښکته یو بلې سورنګ ته ور وغورځېږي. اصل کې دا سورنګ چې کومې دا یو ګوبلین د دو دپاره یو جال پیلاو کړی وي. ټول بوناګان ښکته غوځار شي خو دا ګوبلین ډېر زیات وي په تعداد کې د دې د وجې دی دا ټول ونیسي او د ځان سره یې راښکي. په دې ځای کې د دې ګوبلین نه بیلبو بچ شوی وي. بیلبو نه وي لیدلی. بیلبو چې خپل تلوار را وباسي دا چمکاوېدا شروع شي څنګه چې ګنډال درته ویلي چې ستا تلوار د ګوبلین او د آرک مخامخ چې راشي نو دا به چمکاوېدا شروع شي. په دې ځای کې یو ګوبلین په دې بیلبو باندې نظر شي د ده سره په جنگ باندې ورشي. دی ورسره جنګ کوي. دا دواړه ښکته یو غار ته غوځار شي. په دې ځای کې د ګوبلینو چې کوم مشر وي دی دا ټول بوناګان راګیر کړي. د خپل کسانو ته ووایي چې تاسو د آرک سردار ته وینا وکړئ چې د ګوبلینو دا سردار دا هم د آرک سره میلاو وي. په دې ځای کې بیا موږ ته یو عجیبه غونته پراني وښیي. دی ګوبلین راښکي د ګوتې نه یو ګوتۍ ومغورځېږي. دا بیلبو دا ګوتۍ راواخلي دی د ګوتۍ ته ګوري. ګولین چې دا ګولبند مړ کړي په دغه ځای کې د تلوار چمکاوېده بند شي او د ګولن په ده باندې نظر شي. دی د ګولن خواته راشي د مرګ په اراده چې زه دی مړ کم او وی خورمه. په دې ځای کې د ګولین دی په خپل تلوار باندې یری چې ما پسې مخکې را نشي. دا ګولین چې کم وي دی د نه یو پهیلي تپوس وکړي. په دې ځای کې بیلبو چې کم دی هغه د پهیلي بالکل صحیح جواب ورکړي. بیا دی د ده سره یو ډیل وکړي. زه به ستا نه یو سوال کوم که د هغې صحیح جواب تا راکړو نو زه به تا مړ کم. که چېرې د هغې سوال جواب تا غلط راکړو نو ته د دې ځای نه بالکل تلی شې. په دې ځای کې بیلبو د ده نه تپوس وکړي چې ته ماته دا ووایه چې زما په جیب کې څه دي. ګولین په دې ځای کې اندازه ولګوي او دی غلط شي دی صحیح جواب ورنه کړي. د دې نه بعد ګولین ته پته ولګي چې بیلبو زما چې کوم رنګ دی هغه رنګ پټ کړلی دی د مرګ په اراده. بیلبو پسې ډېر د غوسې نه ورمنډه کړي. بیلبو په یو غار کې ورننوځي د جیب نه څه سکې راوځي او هغه رنګ ترې راوځي. دا رنګ د ده ګوتې ته ور واچولی شي او دی په دغه ځای کې بیلبو غیب شي. بل طرف ته ګوبلین چې کوم دی هغه د آرک د انتظار نه علاوه په دې تورینې راښودي یعنې تورین د وجنې. په دغه ځای کې یو دم رڼا شي یعنی په دغه صحیح ټایم کې ډمبلډور د دو مدد لپاره راشي او د په دې ګوبلینو باندې دی راکېږي او دی بوناګانو ته ووایي چې خپل تلوارونه راواخلئ.
د دې نه بعد د دوی د ګماسان جګړه په دغه ځای کې اسټارټ شي. ګوبلین د لارې نه لرګی او ځان ته لاره جوړی او د غر نه ښکته د ګوبلین غوزاري. په دغه ځای کې ډمبلډور په جادو باندې یو ګټه د دوی طرف ته ورغړی. د دوی مخې ته چې څومره ګوبلین راځي دا ټول د ګټې په ذریعه ښکته رغړي. د دوی راجا هم غوزار شي خو راجا دوباره راوخیږي. په دې ځای کې ډمبلډور په راجا باندې غوزار وکړي او دا راجا ولا مړ کړي. ګوبلین چې خپل راجا وګوري چې مړ شو دا ډېر تعداد کې په دوی پسې رامنډه کړي. ډمبلډور دوی ته ووایي چې په دې لاره باندې تختی ځان د دې ځای نه وباسئ. بل طرف ته بیلبو د بوناګان ویننې ولې چې دا یو رنګ اچولی د رنګ په ذریعه دی دوی ته نه ښکارېږي. بیلبو ګولم په دغه ځای کې وجني خو د ده ړله سره شي او دی دا ګولم ونجني. دی هم د دغه ځای نه بهر وتښتي. په دې ځای کې ډمبلډور او د بوناګان یو ځنګل ته راوځي. دې ځای کې چې تور وګوري چې بیلبو زموږ سره نشته خو په صحیح ټایم کې بیلبو هم بهر راوتلی. په دې ځای کې په دوی پسې شاته ارک هم رارسېدلي. ډمبلډور چې دا نظاره وګوري دی دوی ته ووایي چې له دې ځای نه تښتئ او دوی په تښتېدو د دغه ځای نه شروع شي. په دې ځای کې یو ارک په بیلبو باندې اټیک وکړي خو دی پکې تلوار ور ومنډي. خو دیکھتے په دې ځای کې نور هم ډېر شي ارک راشي او دوی خپل ځان بچ کولو دپاره د دوی نه منډه کړي. دوی ته ډمبلډور ووایي چې دې ونو ته ورخیږئ ولې چې زموږ د بچ کېدو طریقه فلحال دا ونه ده. په دې ځای کې ډمبلډور د یو تتلي په ذریعه یو سندیس ولیږي په چا پسې د مدد لپاره او دا ټول ونو ته وروخیږي. په دې ځای کې د ارک چې کوم لیډر وي دی هم دا تور وجني. په دې ځای کې دی خپل ارک ته اشاره وکړي چې دا ونې تر هغه پورې ماتوي چې څو پورې د ښکته غوزار شوي نه وي. په دې ځای کې ډمبلډور چې کوم دی خپل د جادو په ذریعه د اور شولې جوړې کړي او په دې ارکس باندې ښکته غوزاري او د ارک چې کوم دا ډېر زیات وي. په دې ځای کې د ارک وتښتي. دا تور او د ارک د لیډر پاتې شي. تورس په دې ځای کې د ونې نه ښکته راکوشي خپل د نیکه د بدلې اغستو دپاره. اورین بې خوفه د ارک لیډر طرف ته منډه کړي ښه ارک په د حمله وکړي او دی راغوزار کړي. په دې ځای کې د ارک لیډر خپل یو ساتي ته اشاره وکړي چې دی مړ کا او په دا چې څنګه وجني بیلبو په ده باندې راټوپ کړي او دی د ایزوک دیان خپل طرف ته کړي. په دغه ځای کې د نور بوناګان هم خپل تلوارونه راوالي او د ارک سره په جنگ باندې ورشي او په تعداد کې د ارک ډېر زیاده وي. بوناګان چې کم دي هغه په ډېر دلیرۍ باندې د دوی مقابله کوي. په دې ځای کې ډمبلډور چې کم تتلي مدد لپاره لیږلي د دوی د مدد لپاره غټ غټ بازان راشي. کم بوناګان چې ښکته غورځېږي دا بازانې په پنجو کې ونسي او ارک په خپو کې نسي او ښکته غوزاري. دا ډمبلډور سره دا ټول بوناګان راواخلي او لونلی ګاټي ته دا ټول راولي. په دې ځای کې دا تور ډېر خوشحاله شي او دی دا بیلبو د ځان سره جوخ کېده ته شکریا ادا کوي چې تا زما زندگی بچ کړه. دې نه بعد تورین ایربو طرف ته وګوري چې د دې نه مخکې دا ردو قلعه وه. بیا موږ ته د ډریګن یو نظاره وښیي چې ډریګن په دې ځای کې راپاسي. تورین خپل قلعې ته ډېر زیات نږدې شوی. تورین به خپل دا قلعه د دې ډریګن نه واپس واخلي او که نه که دا ډریګن په یو ځل بیا ردو تباهي شروع کړي. دا به موږ ته د دې د نیکسټ پارټ کې پته لګي چې تورین خپله قلعه اخیستی شي د دې ډریګن نه او که نه. دا به موږ ته په راروان پارټ کې پته لګي. د دې دپاره دا ویډیو لایک دا چینل در سره سبسکرایب کړئ بیل آیکان در سره آن کړئ چې د دې دریم پارټ تاسو ته په ټیم میلاو شي.